اول عمل دا دی دې میاشت کې ګناه پرېښول او دې نفس په دې طرف ته متوجه کېدل چې دا یوه میاشت ګناه پرېږده. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله یو عجیبه خبره لیکلې ده. هغه وایي زه تاسو ته یو خبره کوم بل څوک به یې نه درته کوي. هغه خبره دا ده چې د دې نفس سره وعده وکړه چې نفس دا یوه میاشته ګناه پرېږده، د دې څه وروسته چې دا میاشته تېره سوه بیا یې وکړه ګناه. اوس لا دې نفس ته دا ووایه چې په کومه ګناه باندې ته اخته یې هغې ته دا ووایه دا نفس ته چې د خدای په خاطر دا د الله تعالی د رحم میاشته ده او دې کې الله تعالی هره شپه د اسما او دنیا ته راځي او په دې کې پر انسانانو باندې رحمتونه راځي. ما د الله تعالی په عداوت او دشمني کې مه راوله، ما د الله تعالی په نافرماني او ګناه کې مه راوله. دا یوه میاشته دې نفس ته وایه چې صبر وکړه، کنټرول شه او د اوسه څه دا وعده ورسره وکړه ورته وایه چې کله روژه تېره سوه بیا نفسه تا ته اجازه ده چې کومه ګناه کوي هغه وکړه. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې کله ستا نفس یوه میاشته د روژې په خاطر هغې د ګناه څخه محفوظه سي، الله تعالی ډېر رحیم ذات دی، الله تعالی ډېر کریم ذات دی، الله تعالی به ستا په نفس کې د ګناه د پرېښولو استعداد پیدا کړي. بیا چې کله را روان کال را رسیږي او را روان د روژې څخه وروسته کومې ورځې راځي، الله تعالی به د دې روژې د ګناه د پرېښولو په برکت په دې را روانو ورځو کې هم ستا نفس د ګناه څخه محفوظ وساتي. نو ما درته ویل اول عمل د ګناه څخه ځان کتل، خپله شپه او ورځ د الله تعالی په عباداتو کې که عبادات د سړي په وس باندې نه وسي کم سے کم د عباداتو څخه مخکې عمل د ګناه څخه ځان راګرځول او دویم د خپل ځان دپاره حلال نه نفقه پیدا کول، د بچانو دپاره، د کور د انسانانو دپاره، د خپل ځان د روژه ماتو د پیشلمي دپاره حلاله نفقه پیدا کول.